کرنه او مالداري د نږدې 80 سلنه کندوزیانو له ژوند سره تړلې چاره. تازه د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د کرنې ریاست مسؤلین وایي وروستیو څو کلونو کې د دغه ولسوالۍ په کچه مالداري د پام وړ وده کړې او په خبره یې چې دمګړۍ د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې لسګونه د شیدو د غواګانو او غوښینو څارویو د ساتنې فارمونه شتون لري. یعنې 142 کلي که ټول موږ تاسې محاسبه وکړو د واړه او غټ فارمونه د مالدارۍ تقریبا د 200 فارمو تر کچې پورې رسیږي. ورته مهال د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مسؤلینو په هڅو دوی ته د فارمونو جوړېدا ښه فرصت برابر شوی او زیاتوي چې مالداران له دغې لارې ښه عاید ترلاسه کولی شي. زندگی در قریه بدون مال و مالداری مرغ و گاو نمیشه. به خاطر از اول که ما در قریه زندگی میکنیم در گذشته کمتر بود، ولی چون به خودتان معلوم اقتصادی مردم هم به خاطر از خوب شود شیری ازی به فروش میرسه، در نزدیک سرک هستیم با خاطر حال زیادتر است نسبت به سالهای دیگه، ولی زیادتر است. ویل کېږي مالدارانو ته د حکومت له لوري پر وخت د وښو ویش او د اوبو ډیروالی هغه لاملونه دي چې ورسره د امام صاحب ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو مالدارۍ ته مخه کړې ده.